بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو وطنوالو. نن مې غوښتل چې د شکر باره کې خصوصا هغه ناروغان چې هغوی شکر ولري ډېر یو لنډ معلوماتي ویډیو خپره کړم او هغه دا چې هغه ناروغان چې شکر لري عموما که چېرته دوی شکر نورمال وساتل شي یو ښه اپټیمل حالت کې وساتل شي نو دوی کې د کمپلیکیشنونو یا د جانبي عوارضو او د دې نه چې کوم اختلاطات یا بابیړي پیدا کیږي عموما د دې مخه نیول کیږي چې په دې کې د ټول نه مهمې برخې چې اخته کوي زړه، شریانونه، ګردې، سترګې، یعنې داسې ویل کیږي چې د سر نه تر پښو پورې ټول د وجود اعضا یې اخته کولی شي. په دې کې ډېر ولنریبل یا ډېر چې ورسره مخ دي هغه یو هم ډیابیټیک فوډ دی، د ډیابیټیس ناروغانو خپې. نو په دې هکله به لنډ زه داسې ووایم څون هلته د وینې جریان په خپو کې نسبتا د لاسونو نه سست دی، بټي دی او بیرته په یو لوړ پریشر سره باید زړه ته وینه بیرته دوباره راوګرځي او د ډیابیټیس په مریضانو کې عموما رګونه چې دي دا نري کیږي او دننه انتما برخه چې دا هغه پیړیږي، دا تیروسکلروزز یوه پروسه ده د هغې د وجې نه. نو په دې اساس په دوی کې د وینې رسد کمیږي. ناروغان عموما د نیوراپتۍ یا د اعصابو د اخته کېدو له کبله چې پریپرل نیوراپتي یا محیطي عصبي سیستم کې ګډوډي رامنځته کیږي په زخم باندې نه پوهېږي. فرض کړه که یوه ستنه ورچوخېږي یا سوځي یا میخ ورچوخېږي نه پوهېږي پې باندې. نو په دې اساس باندې دا ناروغانو کې توصیه دا ده چې یو شکر خپل کنټرول وساتي چې دې حالت ته ونه رسېږي. بل خپلې خپې که روزانه چیک کړي، په خپله ناروغ څو خپلوانې چیک کړي په دې ډول چې لږې ګرمې اوبه رالي او هغه ګرمې اوبه نیمه ګرمې اوبه په هغې کې خپه ږدي تر څو ښه پاکه شي دواړه خپې. وروسته د هغې نه د کور یو غړی هغه چیک کوي، د ګوتو منځونه، پونده او پنجه، دا ځایان که چېرته ډېر یو کوچنی معمولي زخم موجود وي نو عموما د شکر مریض ته معلومات نه کیږي. نو تاسو په هغې کې ورسره مرسته کوئ تر څو چې پر مخ لاړ نه شي. او که چېرته موجود وي روزانه باید ډیپرایډ شي، پانسمان شي، مړه انساج دې لرې شي. او عموما دا نظر چې زما دا ځای که چېرته لږ وتوږل شي، که وینې شي بیا بېرته نه جوړېږي، دا غلط نظر دی. د شکر مریض که شکر کنټرول ساتل شي نو زخم یې جوړېږي، که وینې هم شي بېرته جوړېږي، التیام کوي، رغېږي. او خپې باید د مخ په شان پاکې وساتي. دا یو قاعده او یو قانون کې دی چې خپې د مخ په شان پاکې وساتي او روزانه یې چیک کړي. د کور یو غړی ورته چیک کړي، خپله عموما نه کیږي، مشکله ده. نو د کور یو غړی باید په دې کې ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپې خپلې د زخمونو نه وساتي او د کمپلیکیشن نه یا د اختلاطاتو بابیړۍ نه مخنیوی وسي. ډېره مننه، ښه ورځ ولرئ.